استاسو په دې ملک تاسو وګورئ پادیره باندې بغوامه جوړ شي ولې لکه وای جنازې نه رستو دوا و نکړه جوړیږي کنه تاسو ټول وای دا جمعات والا چرته خو هم لیدلی کنه پادیره باندې بغوامه جوړ شي هغه څه چالو شو وای جنازې نه رستو دوا و نکړه خیو کو بدیو کو خیو کو بدیو کو مړه مړی نه مردار تیکا جوړ شي خدای خبر چې خاخم شي او کنه ته بلا پیو عزیزانو نن د مسلمان قوم د بدبختۍ د وجه ستاسو امریوم په سړی توب نه خخي مړی والله العظیم چاودونه مون په سړی توب نه کی بالکل تاسو وای په ایمان چې څو وخت کې وادي او نکاح تړلې کی دا د لچري کوچري زامنم ټول په جنج کې بوتلی الته نکاح تړلی او الته دی الکانو سال جوړ کړي ټا ټو پټاخي دیو شرشرای دیو صد بنی آدم نکاح تړلې کیږي د پیغمبر الفاظ ویلې کیږي الحمدلله الذي جعل النکاح سنة من سنة سید الانام فاصلا وقاطعا بین الحلال والحرام پوئی گئی پیچھے دا مولا څه وخت خطبه وي تاسو په پويږي واه ببر سریا ها پويږي نم واده د سړی توپ دی نم مړې د سړی توپ عذابونه دی الله په مختلف شکلونو کې در باندې نازل مختلف پسان پويږي نه او چې پويږي مردار به بیا خدای بندگانو دار څه ټیک کې دی ارس خو چې په ملک باندې نظام د عدل راشي په دیر کې خلکو مطالبه کړي دا د شریعت د نفاذ ٹھیک ده دا اسلام صرف ضرورت دیر والا او ته خو نه ده د اسلام ضرورت خو ټول پاکستان ته ده کنه بس اسلام خو ټول پاکستان کې راتله پکار دي اوس جګړه چا سره پکار ده دی بنیادی ټکی تلک سوچو کوي خدای دیو کی چې دا کیسټ دیر تملار شي او پکې وغږی بنیادی ټکی ته په هر ځای کې چې په دې 15 کاله کې تاسو چاله ووټونه ورکړي دي چال ناغه بدر تدا ویل کنه چیرونو زب د اسلام خدمت کوم ویل ها سره کې بدر ته جوړوم سړی بم نوکران کوم پشا کوم بم خو څغل به خورنو ټیک اری اول نامه د اسلام اغسته ده چیرونو په اسمبلی کې به زما ټوله منډي ترړي او دور دوب چې هغه د اسلام د او چې څو وخت ممبر شوه دي تاسو دا ټول اهلي جماعت په ایمان او ایدا سي در پورې کانی نه دي تړلي سر دې در پورې روټای پس پیګمو نه منډي او نه دادا چې په خبره نه پويږي تاسو وایي چې تاسو ولا وټونه ور کړی دي او ولم ترنی نیمه شپې پورې منډي والی دي اپ 2 کروڑ روپے خرج شو کنه وای غسته کنه نو تاسو سرانی و د چا په کار دي لکه سړی زوی شات څه عقل هوکا کنه او ته په بستر د بیغمای کوي خوبونه او زما په مخ کې وخه لارې جوړوي ته خو ایم پی او ایم ان ای اشکل کې ناس دي چرګان دی خوري او زه د پسرک پروت ما د ملک د اسلام او د شریعت ناره وام او اسلام او شریعت دی غواړم اول راونی سیدا منبران اول چې تما د خپل الکینا پاتیا زره وټونو باندې پاس کړي تما د خپل الکینا په دوله کا وټونو باندې پاس کړي یا په دې ملک اسلامی نظام راځي یا په دې ټکی استعفا ورکړي خزه درنالو کنه راځي رانیو د چا پکار دی او جګړې چا سره کوي رانیو اول د دې منبرانو کلی کې چې سړی ملک جوړي سره پاره جوړي سره پاره خدای له چې دې کلی کې خبر راشي دا ملک به جواب کوي نو د مشر مطلب دای چې تب ما د پاره جنگي نن ستا په قومي اسمبلی کې وګوره تر اوسه پورې مفتی محمود دی خدای وبخي چې هغه وفات شوه دی داغه نه بعد ما وانه ورېږي چې په اسمبلی کې چا د اسلام خبره کړي بدغه کوي سړی می نوکران کا او ټیوبل را کا سړک راته جوړ کا اسپیټال جوړ کا د جنکو سکول را کا نن د ملک ته ډېر ضرورت دی د جنکو د سکولونو ډېر ضرورت دی عزیزانو خبره داده چې لږ عقل وکړي لږ سوچ وکړي فکر وکړي ټول عمر به دا عوام چې دي دا د قربانۍ ګډوري وي غریبان چې دي دا به د قربانۍ ګډوري وي او تاسو هغه ذلیل عوام یې هغه ذلیل
چې خان او نواب او سرمایدار کلی ته اجره ته درغلی دی بیا ورته په اس آر نه یې خزم ولا روباسه یو لونیم ولا روباسه یو هړ جوړی صاحب زما د خزي سکار دی او زما د لور سکار دی چې د منبر ته روباسه مو ووټ به ورکړي ولی نن ستا ټول ملک وګوره د خزو یونین جوړ شي د خزو تنظیم جوړ شي په علاقه کې او خزي ګرځي بیا چې خوري ووټ به پلاني لور کې بالکل بیا په پولینګ سټیشن کې خزي ولاړی او دا غریبي چې ورزي شل روپے ورکړي چې دننه په پلاني شي باندې مور وا یا څه قوم دی یا دا څه ملک دی یا دا څه وطن دی یا دا څه خلق دی چې د کم قوم دا ضمیر وي او دا ایمان وي هغه چارته ټلیفون لګاو دا ټلیفون محکمه والا وي چې د منبر نه دسخط راوړ ورته څه چالو کا ما ورته وی چې خبره ده چې الله دې د خپل لویای په خاطر تر اوسه پورې منبر ته وزیر ته د کار ویلو نه بجلیګر مولا خدای ساتلې دی اوس د ټلیفون فارم بزه د منبر نه غواړم چې راکړي چې دلته ټلیفون دې سړی ته ولګي 2-3,000 روپۍ زه داخلوم نو د منبر اوس پیسې زه داخلوم نو د منبر په کې څه کار دی په کار دا چې د منبر په فارم ما ته مفت لګي دی مفت ټلیفون نو بیا که منبر ته ما ویلې ویم خیر پیسې 3-4,000 روپۍ زه داخلوم او د منبر صاحب نه په خالی فارم راوړم چې اجازه دغه کی په خطي کا دلبت نه چې د منبر نه فارمونه غواړي او هغه په ټول عمر په ماټي پر خرڅي چې فارم مې نو ورکړي چې تعالی ټلیفون لګیدل دا څه راکړه نو په خر سیلاب یوړې شي په خبره خدای راستی کا پوي ما هوتا استویلو چې زما د جمعې ورځ ته هم پړ تیاری خلق ته څه وي اوس بیګا د جمعې شپه نن د جمعې ورځ ده په دې سره کو کې نه او د دې قوم حال وګور دا پلارو کی چیزې څه کوي دا پټ ډټسنو کی چیزې څه کوي دا پیدا چې رواني سور سره مازیګر کې تماشا وکړه د قوم تماشا وکړه زما په خدای قسم دې که زما زړه دا غواړي چې زه دا وایم چې خدای د دې قوم حال ښه کړي ځکه چې کوم قوم چې خپل حال په خپل نه یې ښه کړی دغه قوم حال نه ټیکي دا نه ټیکي چې څنګه قومي کما تکونون یؤمر علیکم سردار کونین فرمایي څنګه چې یی داسې به در باندې حکمران راځي څنګه چې یی نو پرنګ رنگ کې د خدای په عظیم قهر اخته یی کده مولا پرنګ کې په یو رنگ په عذاب اخته یی کده پیر پرنګ کې په بل رنگ کې په عذاب اخته یی کده خان پرنګ کې په بل رنگ کې په عذاب اخته یی کده نواب پرنګ کې په بل رنگ کې په عذاب اخته یی کده حکومت پرنګ کې په بل رنگ کې په عذاب اخته یی تاسو څه خیال دی نن د بجلی تپوسو کا ان شاء الله راتلون کې وړي تبه د پکی تم نشي کېناست نن بجلی د کم ځای ته ورسېده سوی ګیس د کم ځای ته ورسېده هغه سيزونه چې ستاسو د ضرورت زندگی سره تعلق لري انن تباہکن دي ستاسو په ملک تباہکن دا چا کړی دا خدای کړی دا خدای تقسیم داده چې څنګه یې داسې بدر سره کی چې څومره ستا واسطه هغه کې کنه چې ستا څومره واسطه قسم په خدای پرون می مخه تلاره کړي خزي پکې ناشته د کلو بس او دوپړای مار ځان سره په لارې کې کېنوډ او د خزو د لارې نه لاسونه رئیستیو او دوپړای غږې دیو دغه دا د کلو خل د کم سړي خزه چې پردي سړي وګوري دا مسالې پښتنه هم کړي دا واشتاو نشتاو الواشتاو نشتاو ګړشتاو نشتاو صابون شتاو نشتا صابون او ګړه دستا کپره وخوري دا چې څوک وایي چې صابون شته مړي سره د توایا چې کور دی د میردین جماعت شه سپه چې په 15 کروڑه منه صابون باندې ولم به پاکيږي وای سپه کم مړی چې د سپي په مرګ باندې مردار شي زناکار شرابي غل ډاکو پردې مال خورون کې پلیت مردار دا سپه مړ دی په د چې 2 لکه منه صابون په قبر تقسیم کې دا خدای په صفا کوي او دا د کور خبره نه ده د ځان نه ده دا د سردار کونین خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مړي جنازه وکړه پیغمبر ته حکم وشو چې خبردار چې دینه پس د داسې سړی په قبر بیا و نه درېږي خبردار
اے پیغمبر د چا خاتمه چې په ایمانو نشي کتا یا کرته دې سړي د پاره معنا بخنه او غاړي زما دې په خپل ذات قسمی کوي او د پیغمبر نه لوی جنازه به پیدا کوي چرته ها او یا کرته د دې پلید د پاره ته بخنه او غاړي ستا خبره نه من او پرې د مېنا زما په خبره بڅنګ چې مال د چکه صابون راکې ما مېنا خبره ما د صابونونو نه ده خبره د دکاندارای ده او سړی په خپل رنگ کې دکان لګولې